جیک چې کله د چرګې خواته ورشي نو چرګې اوازې شروع کړي او د چرګې د اوازو سره هغه جیک راپاڅېږي او ډېر غوسه شي چې څوک راغلی زما محل ته. جیک هغه د سرو زرو سکې او هغه چرګه د ځان سره راوتښتي او د محل نه بهر ته د تښتېدو کوشش کوي. په ځنګل کې په یو وړوکي شان کور کې جیک نومې یو هلک او د هغه سره د هغه مور اوسېدله. دوی ډېر زیات غریبانان وو. د جیک مور جیک ته وایي جیکه دا غوا بوزه او چرګ په چا باندې خرڅه کړه ځکه چې زموږ نه دې نه علاوه بله لاره نشته دی. جیک خپلې مور ته وایي نه مورې نه موږ غوا نشو خرڅولی. د جیک مور جیک ته وایي نه جیکه ته غوا د خرڅولو نه زموږ سره بله لار نشته ته لاړ شه او دا غوا خرڅه کړه. صحیح ده مورې زه ځم چې غوا خرڅه کړم. جیک په غوا کې رسۍ واچوي او د خرڅولو دپاره یې چېرته بوځي چې د خپل کور خرچاتې وکړي. جیک په یوه لاره غوا روانه کړې وي چې څوک بیا مومي چې غوا پرې خرڅه کړي. جیک له یو بوډا سړی مخې ته ورشي هغه ورته وایي ای هلکه ته څه کوې دا غوا خرڅوي؟ دا بوډا سړي ته جیک وایي او بابا زه دا غوا خرڅومه. دغه بوډا سړی جیک ته وایي بچې زه به تاله تا جادویي لوبیا درکړم که ترې ته ماله تا غوا راکړې. نه بابا جان زمونږ روپۍ پکار دي زمونږ په کور کې خرچه نشته دی. ګوره بچې دا لوبیا به تا ته ډېره زیاته پایله درکړي دا یو جاده. جیک د بوډا سړي نه هغه لوبیا واخلي او بوډا سړي ته هغه خپله غوا ورکړي. جیک چې کله کور ته راشي جیکه تا غوا خرڅه کړله. او مورې ما غوا خرڅه کړله یو بوډا سړي ما له لوبیا راکړه او ما ورله غوا ورکړله. د جیک مور ډیره زیاته غوسه شي او د جیک نه هغه لوبیا واخلي او په یوه کړکۍ کې بهر ته ولي. جیک ډیر زیات خفه شي او لاړ شي او په ژړا باندې ویده شي. د شپې ټیم نه هغه جادویي لوبیا ډیره پټه شي دومره غټه شي چې تر وریځو پورې ورسیږي. جیک چې کله سهار پاڅېږي او په کړکۍ کې وګوري نو هغه د جادویي لوبیا ډېره زیاته غټه شوې وي. د دې د لیدلو دپاره نور خلک هم راغلي وي او جیک هم د دغه لوبیا خواته ډېر په حیرانتیا سره ودرېږي. جیک اخر فیصله وکړي او په دغه لوبیا باندې برختل شروع کړي. جیک چې کله د لوبیا د ونې څخه پورې وخیږي نو هلته ودرېږي ځکه چې هغه یو ناشنا چیز وویني. هغه یو ښکلی او مزېدار محل وویني. دا څومره شاندار محل دی واو. جیک زړه وکړي او هغه محل ته په ویره ویره روان شي. جیک چې دا محل ته ورسیږي نو په قلاره د دا محل دروازه کولاو کړي او دننه لاړ شي. جیک چې کله دننه راشي نو په دې محل کې د سرو زرو دیوالونه وي او ډېر زیات چیزونه پکې د سرو زرو وي. جیک یوه چرګه وویني د کومې لاندې چې د سرو زرو هګۍ هم پرتې وي. جیک د سرو زرو سکې وویني. کله چې هغه د سرو زرو سکې راواخلي نو هغه د دې سره سره دغه چرګه هم راواخلي. جیک چې کله د چرګې خواته ورشي نو چرګې اوازې شروع کړي او د چرګې د اوازو سره هغه جیک راپاڅېږي او ډېر غوسه شي چې څوک راغلی زما محل ته. جیک هغه د سرو زرو سکې او هغه چرګه د ځان سره راوتښتي او د محل نه بهر ته د تښتېدو کوشش کوي. جیک واپس د هغه لوبیا په ونه ښکته راکوزېدل شروع شي. جیک په منډه د لوبیا د دغه ونې نه سره د چرګې او د سرو زرو سکو ښکته راکوز شي. جیک یو تبر راواخلي او د لوبیا ونه کټ کول شروع کړي. کله چې د لوبیا ونه په لوېدو شي نو د لوبیا د ونې سره هډې هم ښکته ځمکې ته راوغورځېږي او مړ شي.
جیک او د جیک مور ډیره زیاته خوشحاله وي ځکه چې جیک د سرو زرو سکې او د هغې سره یوه داسې چرګه راوړې وي کومه چې هغوی له روزانه یوه د سرو زرو انډه اچوي.